سلام ورځ مو په خیر. مرهون مو له یو بل پښتو درس سره ښه راغلاست کوي. نن موږ تاسو ته د پښتو ژبې د فعلونو په اړه معلومات درکوو چې د پښتو ګرامر تر ټولو اساسي برخه ترې جوړیږي. په دې برخه کې موږ د پښتو ژبې فعلونه د خپلو خاصو ځانګړتیاو او مشخصاتو په پام کې نیولو سره په جلا جلا کټګوریو کې ځای پر ځای کړي دي. موږ په لومړي سر کې فعل په پښتو ژبه کې د درو اړخونو ګردان مومي، یعنی یو فعل کله چې په یو جمله کې راځي د درې اړخونو له نورو د هرې جملې په پرتله دی چې کوي ځان ته تغییر ورکوي. لومړی د شخص له پلوه، یعنی کله چې موږ یو جمله وایو آیا دا جمله د متکلم دپاره ویل سوې ده، یعنی د خبرې کوونکي دخوا، مخاطب دپاره یعنی د اورېدونکي دپاره ویل سوې ده، او یا د غایب دپاره ویل سوې ده، یا د هغه کس دپاره ویل سوې ده چې د خبرو یا مکالمې څخه بهر دی. بل د ګرداني اړخ جنس دی چې موږ په جمله کې جنس په نظر کې نیسو. موږ تاسې په تیرو درسونو کې د پښتو ژبې د جنس په اړه خبرې کړې وې چې پښتو ژبه مؤنث او مذکر لري، نو په همدې توګه فعل د نارینه او ښځینه له مخې هم ګردان یا اوړون مومي. بل د عدد د مخې دی. په پښتو ژبه کې عدد یعنی د خلکو شمیر یا اندازه چې دغه فعل د څو کسانو لپاره آیا د مفرد د یوه کس لپاره استفاده شوی دی یا د جمع د ډیرو کسانو لپاره. دوهمه خبره په دې کې دا ده چې دا خو ګرداني اړخ شو. موږ فعلونه د خپلو ځانګړتیاوو په نظر کې نیولو سره په درې برخو ویشلي دي چې یو ته یې لازمي فعل وایي، بل ته یې متعدي فعل وایي، او بل ته یې متعدي حکمي فعلونه وایي. لازمي فعلونه هغه فعلونو ته وایي چې یوازې جمله د فعل او فاعل باندې خلاصه سي، مفعول نه یې پکښې کي، یعنی داسې یو کار اجرا سي چې په هغه کې نه مفعول ته اړتیا وي او نه مفعول پکښې راسي. لکه د اوس مهال لپاره زه کښېنم، ته کښېنې، دی کښېني، دا کښېني، موږ کښېنو، تاسو کښېنئ او دوی کښېني. د تیر مهال لپاره زه کښېنستم، ته کښېنستې، دی کښېنستی، دا کښېنسته، موږ کښېنستلو، تاسو کښېنستلاست، دوی کښېنستلې. دلته تاسې متوجه سولاست چې لازمي والی د دغه فعل دا نه دی چې یو کار حتمي چې وسي دا دپاره لازمي ورته ویل سوی، بلکې چې په دغه لازمي فعلونو کې یوازې هغه فعلونه راځي چې مفعول ته یې اړتیا نه وي، یعنی هغه جملې موږ په لازمي فعلونو کې راولو چې مفعول ته یې اړتیا نه وي. بله ډله فعلونه هغه فعلونه چې هغه متعدي دي، د فاعل په څنګ کې مفعول ته هم اړتیا شته. مثلا د لیدلو فعل موږ دلته رااخلو. مثلا په تیر مهال کې زه احمد ولیدلم، ته احمد ولیدلې، دی احمد ولیدی، دا احمد ولیدله، موږ احمد ولیدلو، تاسو احمد ولیدلاست، دوی احمد ولیدل، دوی احمد ولیدلې. او په اوس مهال کې فعل زه احمد وینم، ته احمد وینې، دی احمد ویني، دا احمد ویني، موږ احمد وینو، تاسو احمد وینئ، دوی احمد ویني. د متعدي څخه وروسته موږ یو ډول داسې فعلونه لرو چې د دوی دواړو ترمنځ دي. دي لازمي فعلونه ولې حکم د متعدي پر کېږي؟ ځکه چې په هغه فعلونو کې موږ داسې یو خاص حالت لرو چې په هغه کې موږ د دوی معلومول د مفرد متکلم څخه کولی سو چې په هر فعل کې په اوس مهال کې زه خاندم، فعل یې په چی باندې اوړي؟ ما باندې اوړي. اوس دلته تاسې وینئ متعدي حکمي، زه خاندم د اوس مهال دپاره ته خاندې، دی خاندي، دا خاندي، موږ خاندو، تاسو خاندئ، دوی خاندي. ولې د تیر مهال کې هر وخت که یو کلمه داسې تاسې پیدا کړله چې د تیر مهال زه یې په ما اوښتي، په هغه صورت کې هغه متعدي حکمي دی. لکه ما خندل، تا خندل، ده خندل، دی خندل، موږ خندل، تاسو خندل، دوی خندل. د لازمي متعدي او متعدي حکمي فعلونو پیژندل ځکه زموږ سره د نورو زمانو په پیژندنه کې ډیره مرسته کولی سي چې موږ همیشه ویلي دي چې پښتو ژبه نقطه په نقطه یو له بل سره ډیره اړیکې لري. مثلا یو مثال یې موږ تاسو ته د اشخاصو ویلي چې موږ تاسې په لومړي درس کې د زه، ته، دی او دا ضمایر ویلي وه. بل مو د جنس په اړه بحث درلودی، په هغه درس کې موږ د جنس په اړه خبرې وکړې. بیا مو د مفرد او جمع په اړه، او نن دا دی تاسې وینئ چې د هغوی سره په متواتره توګه دغه ټول درسونه تړاو لري. نو لازمي متعدي او متعدي حکمي فعلونه هغه فعلونه دي چې په راتلونکي درسونو کې د زمانو په تشریح کې به زموږ سره ډېره مرسته وکړي. دا و تر دې ځایه پورې د فعل، یوازې د فعل په اړوند زموږ نننی بحث. تر بله درسه مو خدای مل شه.